اوس نو اسحاق علیه السلام د هغه د پیدایښت قصه مو هم درته بیان کړه او نور د ده علیه السلام د ژوند تفصیل نه دی را معلوم، بې له دې څخه چې الله عز وجل اسحاق علیه السلام په قرآن مجید کې ذکر کړی دی او د سورة الانبیاء په 2 او 3 نمبر آیاتو کې فرمایي ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. اسحاق علیه السلام هم د 115 کلو د عمر په شاوخوا کې وپاسو او د خلیل په ښار کې ښخ کړه سو چې د فلسطین د ښارو څخه یو ښار دی، مګر اسماعیل علیه السلام په مکه مکرمه کې ښخ کړه سو. محترم ورونو، دا په تاریخ کې د هغه عظیم الشان نبی او رسول قصه وه چې د الله عز وجل په دربار کې معزز او مکرم و او دی ابراهیم ابو الانبیاء علیه الصلاة والسلام او د هغه په څنګ کې مو د 2 زامنو اسماعیل او اسحاق علیهم السلام قصه هم ورسره بیان کړه.